تش مړ شه دا د یو ډېر مشهوره کتاب عنوان دی. د کتاب لیکوال یوه پوښتنه مطرح کړې ده، هغه دا چې په نړۍ کې تر ټولو قیمتي او ارزښتمنه مځکه کومه یوه ده. د خپل دې پوښتنې ته 3 جوابه وړاندې کړي دي. لومړی خلیج هیوادونه چې ډېر تیل لري، افریقا چې د الماسو معدن لري، او مقبره یا د مړو هدیره. حقیقت دا دی چې هدیره د داسې انسانانو څخه ډکه ده چې د هیوادونو او نړۍ د جوړولو پلانونه ورسره وو، خو د غرور، حسد، عناد او بېغورۍ له امله ځینې پاته سول او دوی همداسې مړه سول. نو د کتاب لیکوال وایي چې له مرګ مخکې مو د افکارو او معلوماتو عملي مثالونه پرېږدئ او خپله هڅه وکړئ. همداسې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي که قیامت هم قایمیږي او ستاسو په لاس کې یو نیالګی وي نو نهال یې کړئ. نو ورونو، زموږ او ستاسو هر یوه سره داسې ډېر پلانونه او افکار شته. راځئ چې د بېغورۍ، غرور، حسد او عناد څخه تیر سو. مخکې د دې چې وخت راڅخه ضایع سي، خپله هڅه وکړو، اقدام وکړو او مسؤلیت ادا کړو او خپله خاوره په خپلو مټو جوړه کړو. په اوس وخت کې زموږ محبوب وطن موږ ته ډېره سخته اړتیا لري. که انسانان مو قدر ونه کړي، د الله جل جلاله داسې نظام دی چې زموږ او ستاسو خواري به هیڅکله ضایع نه کړي.